لکه زما د مشال مرګ نه یېرېږي، بالکل مې نه یېرېږي، ځکه چې د دنیا په مخ ته هېچا نه یېرېږي. موږ له پکار دا دي چې موږ یو عمل کوو نو اول د هغې په ښه بد باندې سوچ وکړو، چې پوره معلومات وکړو، چې پوره معلومات وکړو، تحقیق وکړو چې په دې بنده باندې چا الزام ولګو آیا دا الزام ټیک دی، د دې په شا وجه څه ده. نه موږ ړانده یو. لکه تېرو ورځو کې یو وکیل صاحب هغه عطاالله جان په هغه ډزې کې دې ماشومان دومره واړه واړه ماشومان هغه ته ولاړ دي ګوري او په هغه ډزې کېږي مړېږي. هغه دومره دردناکه لحظه زما چې د پښتنو لکه باشعوره پښتون چې که نه نو د هغه په ژوند کې د دغه نه غټه المیه بله نشته، یا د مشال یا دغه داسې نورې ډېرې. غزل دی چې مطلب ده لاس پرلی نشته لا ګلونه غوړېدلې نه دي، لاس پرلی نشته لا ګلونه غوړېدلې نه دي، او موږ د بنګړو په ساز سندرې اورېدلې نه دي. واه ډېر ښکلی. مننه. نن سبا چې کومې په یونیورسټو کې د پی ایچ ډي کېږي یا مطلب ایم فل یې کېږي یا بي ایس کېږي که نه، نو ډېر زیاتې موضوعګانې هماغه زړې په زړې راغستې دي. ګوره دومره بېایماني شروع ده. نن زه دا لکه یو تاریخي انټرویو ته واله، ځکه چې زه کومه خبره کومه تقریبا ما هغه څیزونه لیدلي دي. جی بالکل. زمونږ په پښتو اکیډمي کې او د پېښور پښتو څانګه کې په ما باندې پابندي ده. دا زه نن انې اروام د پښتنو ته راتلونکي وخت لپاره یو خبرداری ورکول غواړي، نو تاسو په خیال هغه به څه وي؟ تعلیم تعلیم او تعلیم. هغه په لور، هغه په زوی ذهن فراخه کوي، فکر کې وسعت پیدا کوي، لویوالی پیدا کوي. دا ثابت کوي چې ښځه یو انسان دی، ستا لور هغه هم هغه شان انسان دی څنګه چې ستا زوی دی. بل سوال طرف ته راځو، یعنې ستاسو په خیال د پښتو ژبې زوال ته څه خطره شته که نه؟ بالکل شته. دومره ډېر ګوري یو موږ خو یو ذمهوار خلک ذمهوار خلک دي. هغه وایي چې څوک د پښتو په نوم ښاغلي دی هغه د پښتو په مارای غلي دی. واقعي چې هم دکه پښتانه دي چې دی پښتو لګیا دی ختموي. کلثومزی پی بي ستاسو په نظر د پښتو د ادبي تنظیمونو ترمنځ شخصي نالګي دا د ادب د پرمختګ لپاره څنګه؟ دا څه ښکلی تپوس دی وکړه. یو بل ته وینې ته تیار دي. هغه یې په فیسبوک د یو بل نه کپړې ویستې، هغه یې په ټولنه کې یو بل نه مني. زه نه پوهېږم چې د 5 کسانو د تنظیم جوړولو څه مطلب دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکیو، زه سمر افریدی یم. الله مو جوړ خوشحال لره. دا وخت را سره یوه ستره شاعره، افسانه نګاره، ناول نګاره، کالم نګاره و د خویندو ادبي لښکر خال مشره ډیره محترمه کلثومزیب صاحب ناستی کوي. دې سره مرکه را جوړه شوې ده. نن وې دې په ژوند فن او په ادبي خدماتو باندې دې سره خبرې اترې کوو. څوک چې د 28 کتابونو مصنفه ده او تقریبا 15 کتابونه یې یعنې د چاپ په کالو باندې سینګار کېږي لګیا دي. نورې پوښتنې او تپوسونه یې دې نه کوو. راځئ چې د انګازي ټي وي ټول کتونکي اورېدونکي مینوال ډېرې محترمې کلثومزی بیبي ته ستړي مه شي او په خیرالي ووایو. یو جهان مننه عابد سمر، خوشحاله اوسئ. او اخر نن چې دی نو د ډېر وخت وینا دې وخت لراله، بس د الله حکم به شوی هر کله راشي. دا راته ووایو چې تاسو د ښځو د حقونو د ازادۍ په اړه یعنې ډېر څه لیکلي دي که نه؟ جی. نو ستاسو په خیال د پښتنې ټولنې تر ټولو لوی خنډ یعنې رسمونه رواجونه دي او که د تعلیم نشتوالی دی؟ نه جی، زه رسمونه رواجونه خو په درېیم دغه کې راځي. ړومبی زمونږ ذهني سطحه ده د پښتنو چې هغه ډېره لنډه تنګه ده، او په هغې کې د هغې مطلب دا دی چې که دا ښځه زمونږ د کور نه وځي بهر نو بس موږ شرمېږو. که دا ښځه د ترقۍ په لور باندې ګام پورته کوي نو موږ ته به پیغور راکړي څوک که نه. نو زمونږ سماجي چوکاټ او سماجي دا د انسانانو په خپله کې تړون داسې دی چې هغه موږ مخکې پرمختګ ته نه پرېږدي. نو کله چې زه اکثر دا خبره کوم چې په کومه ورځ پښتون خپل سوچ فراخه که
او هغه د یارې ترهې د ښځې په حواله باندې د ذهن نه لرې کړئ. زما په خیال چې د ښځې ژوند به هم اسان شي او د پښتنو ژوند به هم اسان شي، زموږ ټولنه به هم ښه شي. زه اکثر دا وایم چې موږ په تیارو کې ژوند تیرو او د هغې بنیادي وجه هم دا ده. نو که موږ غواړو چې زموږ مستقبل دې روښانه شي او موږ د مخکې پرمختګ وکړو، زموږ بچي دې هم د علم په رڼا روښانه شي او موږ دې هغه مقام حاصل کړو کوم چې د دنیا نورو قومونو ته حاصل دی ورکړی شوی دی، نو هغه هم د یو څیز سره تړلي دي دا ټول. د پښتو ادب ډیر مشهور اثار اوس هم د نړیوال معیار شهرت ته نه دي رسېدلي، وجه یې څه کیدای شي؟ ګورئ، تاسو چې کله هم تخلیق کوئ، تحقیق کوئ، تخلیق کوئ، تاسو ته پته ده زما تحقیقي کتابونه هم ښه کافي ډېر راغلي دي، نو هغې دپاره خو شعور هله انسان کې راځي یا ذهن هله فراخه کېږي چې تاسو څه ډېر څه لوسته وکئ یا تاسو په عملي طور باندې میدان ته لاړ شئ او تاسو ډېر څیزونه، ځکه یو لیکوال چې دی نو لیک کله کوي، هغه هله کوي چې معاشرې ته په خپل نظر وګوري، هغه ووځي د هغه ځای ښه بد راټول کړي، هغه د خپل نظره وباسي، مشاهده وکړي، مجاهده وکړي، هغې نه پس لیک وکړي. نو دا څیزونه ټول تاسو وګورئ، منټو ولې ژوندی دی، کرشن چندر ولې ژوندی دی، یا زموږ پښتنو کې خوشحال بابا، رحمان بابا، غني خان، اجمل بابا، دا ټول چې تاسو واخلئ که نه، الف جانه خټک والا، سین بیبي والا، زیتون بانو والا، نو دا هغه خلک دي چې هغوی اوتې دي فیلډ ته، هغوی کتلي دي، هغوی جایزه اخیستې ده، هغې نه پس څیزونه راټول شوي دي. او دا نو یو خو دغه څیز پکار دی، خامخا هر یو لوستونکي له دا لیکونکي له پکار دی چې هغه صرف د دیوال چاردیوارۍ کې دننه د خپل سوچ یا د تخیل په ذریعه باندې لیک نه کوي، هغه اول وګوري هغه څیزونه او د تجربو نه تیر شي، هله به هغه لیکل کوي. نو تاسو عالمي ادب یادوئ، بېشکه چې زموږ ډېر داسې کتابونه دي چې هغه تاسو په عالمي ادب کې کېښودی شئ، خو دلته موږ هغه وایي موږ د منګکان یو غار کې ناست دي او بهر وتل نه غواړي، هغې دپاره به دا یي چې کوم زموږ په انګریزۍ باندې پوهېدونکي کوم لیکوال دي، هغوی له پکار دي چې د پښتو بې دغه مطلب بې تفریق، هغه دا نه دی یا د هغه دوست یا د هغه دشمني، خو چې هغه لیک ښه کړی نو پکار دا دي چې هغه کتاب هغه انګریزۍ ته واړئ. لکه اکثر زه اوس دا ټک نه اخوا زما راځمه میټینګونه یو شی بل شی، نو چې زه هغې له لاړه شم نو ما نه اکثر د اردو لیکونکي دا تپوس کوي چې لکه دا ما دا پښتون خواتین لیکاریوں کې منتخب افسانې رالین چې څه وخت کې ما لې پراجیکټ راکو، نو ما نه دا تپوس وکړو چې د زیتون بانو نه علاوه څوک افسانه نګاره شته، نو چې ما ورته د دنیا دی په تاریخ پرتی دی په پښتو ادب کې، نو هغوی حیران شو چې دا څنګه کیدی شي چې لکه موږ خو یو زیتون بانو لیدلې ده. بیا چې کله ما 22 افسانه نګارې راواغستې او د هغوی د افسانو سره د هغوی د ژوند د معلوماتو ما ورک هغوی ته مسوید او هغوی کتاب چاپ کنو، ټول اردو لیکوال چې کوم دي نو هغه حیران و چې دا دوره ښې افسانې نګارې پرتې دي په پښتو کې، هغوی ته پته ولګېده. بیا دا ای دی زموږ د پښتو ناول تاریخ چې کوم د 112 کالو لکه د 112 کالو تاریخ ما هغه کتاب کې تحقیق کې را جمع کو، د هغه هم د اکیډمي ادبیات دپاره، نو هغې کې هم د پښتنو میرمنو ښه ښکلې برخه وه، او هغې کې چې کوم پښتو ناولونه راغلي دي یقین وکئ هغې کې ما 88 ناولونه کتلي وو، په خپله ما لوستي دي، هله ما تبصره کړې ده یا ما تنقید کړی. نو تاسو ته ووایم چې یو د بل نه ښکلي داسې که زموږ نوي لیکوالان دي ځوان کل، هغوی هم ډېر ښکلي لیکلي، په ساینس فکشن یې لیکلي دي، هغوی سماجي ناولونه، جنسیاتي ناولونه، او په هغې کې ښځې هم شامل دي سړي هم شامل. مونږ کې نه د لیکونکو کمیش دی، نه د هغوی د شعوري طور د هغه چې وایي پښتو کې اوړان چې د چا تخیل ډېر اوچت دی، د هغوی هم کمی نشته. زمونږ تخلیقي صلاحیتونه هم ښه د هر چا نه ښه ډېر دي، ښه ښکلي دي. بیا زمونږ د دې خطې چې کوم معروضي حالات دي د تیرو 50 کالو راسې، هغې زمونږ د شاعر ادیب په ذهن باندې چې کوم ښکلی اثر اچولی دی، نو هغه د دردونو هم ډک دی، د مینې هم ډک دی، خو دا نوې شعور چې هغوی کې راغلی دی نو هغوی جګړې ته هم تیار دي، هغوی په سنګر هم ولاړ دي، هغوی خپله خبره هم کوي او په داسې ښکلي اندازې کوي چې هغه
انسان ته نه مزه هم اخلي او هغه لکه په هغه دغه پیغام باندې هم پوهېږي. نو زما په خیال باندې موږ د چا نه هم کم نه یو، زموږ لیکونکي هم کم نه دي، شاعران ادیبان د هر چا نه ډېر ښه دي. خو خبره دا ده چې تاسو خپل لیک اردو ته واړوئ او ستاسو خپل لیک انګلیش ته لاړ شي، چې هغه که زموږ پاکستاني ادب د اردو مرځای کې خلک پوهېږي پې، نو چې هغه عالمي ادب کې شامل شي. کلثوم زی پی بي ستاسو په نظر د پښتو د ادبي تنظیمونو ترمنځ شخصي نالګي دا د ادب د پرمختګ لپاره څنګه؟ تاسو ښکلی تپوس دی وکړه، یو بل ته وینې ته تیار دي. هغه یې په فیسبوک د یو بل نه کپړې ویستې، هغه یې په ټولنه کې یو بل نه مني. زه نه پوهېږم چې د 5 کسانو د تنظیم جوړولو څه مطلب دی. موږ به کله یو کېږو؟ هغه د پخوانی زموږ د مشرانو خبره چې یا به یو کېږو ګینې ورو کېږو، نو دا ناره خو هغه یې مخکې والې ده. خو زما نه پوهېږم په دې څیز، زه د پښتنو پوهېږم نه، یو بل زغمي نه، یو بل مني نه مني یو بل. زموږ مشران نن سبا په سوشل میډیا باندې موږ خالصه مانیرواله ژبه توکړې ګنده شو که نه، نو هغه توکړې ګنده شو. توکړې ګنده مطلب دا چې هغې کې هېڅ پاتې نه کړه، هر څه یې والا په میدان دغه کړه. خو زما خیال دا دی چې په ادب کې یو خو په ادب کې پکار دي چې دا ځوانان د مشرانو عزت وکړي، وایي اوري، د دوی سره علم دی، دوی سره د خپلو تجربو نه چوړ دی. چې یو کس زما عمر له راشي یا زما نه زیات شي، تر هغې پورې موږ د ژوند دومره سفر د ادیبانو شاعرانو کړی چې بنده وایي چې ما واورېدې د دی نه زه راوسپړم چې دی خپل ژوند کې څه تېر کړي دي. موږ اورېدو ته هم تیار نه یو، موږ د یو بل زغملو ته هم تیار نه یو، موږ د یو بل په بېعزتۍ خوشحالېږو. نو هغه که سیاست دی او که ادب، بعضې وخت زه وایم سیاست به په ادب معاف کړي، او د هغې وجه هم دا ده چې موږ منافق یو. د قلم خاوند چې دی هغه چې کله منافق شه هغه روک شه. ما که دا ووایي چې زه کلثوم زیب یم، نه کلثوم زیب یم، زما سفر په خپل ځای دی، خو زما یو وړه به زما مخې ته ناسته وي او هغه به دومره شعور لري چې زما د دې ټولې تجربې ځوان کل سره ډېر علم دی، ډېر څه دي، ځکه چې ای په سوشل میډیا پراته وي، ډیجیټل دور دی، نو ای ته به ډېرو څیزونو پته وي. خو په کار دا دی چې موږ دا علم او هغه علم دواړه مشترکه استعمال کو، نو هله به موږ ښه کېږو. او باقي زه مطمئنه نیم، نه د پښتون نه مطمئنه یم، نه د پښتون سماج نه مطمئنه یم، او نه د پښتنو ادیبانو نه مطمئنه یم. ما هغه خلک داسې په عجیبه رول کې ولیدل چې زما اوس زړه مات شو. حقیقت دا دی. نو هغه سړي یو بل نه برداشت کوي، نو بیا که ښځو طرف ته راشي نو ښځه خو هغه یې اړو برداشت کوي نه، وایي ښځه به څه لیکو کي او د ښځې څه دغه دی کېږدي نه کور کې کټوای ډوډۍ، زه کټوای هم پخوم، ډوډۍ هم پخوم، لوښي هم وینځم، ځای هم جارو کوم، خو زه لیکم جاري ساتم. نو زه د کوره وځم نو چې د کور ته واپس راځم ما ځان سره ډېر علم راوړی. نو زه هم انسان یم، زما بنیادي چې کوم حق دی هغه دا دی چې څنګه زه ژوند تېرول غواړم، او داسې خو به یو پښتنه ني چې د کوره وځي او هغه د حیا په صادر کې ځي بې حیایي ځان سره راوړي. زما په خیال نه چې باشعوره ښځه یې چارې به داسې نه کوي. زبردست. ځینې نقادان وایي چې اوسنی پښتو ادب د ټولنې د اصلي ستونزو، یعنې د هغه ستونزو چې هغه کوم لرې کول غواړي هغې نه ډېر لرې شوی. ستاسو دې سره څومره متفق یو؟ نه چې کوم لیکوال دی دومره ښکلی لیکوال کوي، لکه ما د تېرو ورځو کې چې دا په ناول کار کوم نو هغې کې ما د دې یو ځوان لیکوال دی، نو د هغه الف سینه یاغ ناولو ادم، هغه لیکلی دی، ساینس فکشن دی. نو ما چې لکه تاسو یقین وکړئ دا زما دپاره یو عجیبه غوندې دغه و چې ما هغې ناول ته کتله، ما د هغې لوسته کوله. 2-3 نور ناول نګارانو چې د هغې ناول د هر یو په هغې کې جدا فلسفه، جدا یو پیغام، جدا لکه تجربې کړي دي هغې. زه خو نه ګڼم دا چې ګینې د نن لیکوال دی هغه سره څه شتی نه، د هر یو لیکوال چې دی که ننني که اوس ځوان ګل دی او که د هغې نه مخکې دي، نو زما په خیال ما دا دشتي لوت کته نو هغه کیسه خو ظاهره ده د یو داسې څوک نه دي چې هغې به رښتیا کیسه یې رالي او هغې نه به ناول جوړوي. دا د هر یو لیکوال خپل د تخیل یو
برخه ده که نه. نو هغې کې چې څه بیا زمونږ بعضې ترجمې چې کومې ښکلي ښکلي شوي دي دا اوسني دي، نو زما په خیال باندې کا شاعري ده زه ټول نه یادوم، زه خاص یو طبقه یادوم چې هغوی په خپل تحقیق کې هم هغوی په خپل تخلیق کې هم ډېر لوی جوهر کار کوي او مخې ته یې راوړي. په کار دې موږ یې ومنو. او بله خبره دا ده چې زه دلته د یو کس نوم اخیستل نه غواړم، ځکه چې په درځونو نو داسې دي، نو که زه یو نوم علم نه بل بیا خفه کېږي. خو دا دی چې ورال ماسور دغه راځي که نه زمونږ، نو هغه په معیار پوره دی. بل سوال طرف ته راځو، که نن تاسو ته خپلو کتابونو د بیا لیکلو فرصت درکړل شي که نه، جی نو تاسو مطلب دی چې کوم کتاب ولیکئ او یا ولې ونه لیکئ؟ خبره دا ده چې کتابونه کم زما د ګوتو اوتې دي، نو هغه خو زما په خیال خپل یو تاریخ لري. اکثر دا شپږ څلوېښت کتابونه صرف د ماشومانو دي چې په هغې کې څلوېښت کتابونه ما کوم د سرکاري ادارو دپاره لیکلي دي، نو هغه ما هغوی سره اګریمنټ کړی چې زه به بیا دا نه لیکم او نه به یې چاته ورکوم، نو هغه خو به دې تاسو وباسئ. باقي هغې کې د ماشومانو سندرې او کیسې دي، نو زه غواړم چې زه په دې باندې نور هم کار وکړم. تحقیق تالیف دی که نه، تحقیق تالیف دی. بل زما پښتني ملغلرې چې هغه یو روانه سلسله ده. وجه د هغې دا دی چې ما ډومبی کوم ایډیشن راویسته، نو هغې کې ما نه نیمې ښځې پاتې شوې، بیا ما چې دویم ایډیشن راویسته، نو هغه په هغه طریقه و چې نوي جینکۍ هم پکې رالی او زوړ کتاب هم پکې شامل دی. اوس ما سره لس 12 جینکۍ نورې دي، نو دغه کتاب سلسله به روانه وي. خو زه غواړم چې دا یو داسې ادارې له ورکړم چې هغوی په دې کار وکړي، هغوی د تاریخ دپاره چاپ کوي. ځکه ګورئ ما ړومبی کتاب چې چاپ کا ما په 80,000 کړو، لږ مې کړو 300 کتابونه. بیا دویم چې وه ما د 1.5 لاکو وکړو، هغې کې اوس ما سره څه 15-20 کتابونه پراته دي او باقي ختم شو، او هغه تقریبا ماشومانو لا فری ورکړي دي. یو داسې انسان زمانه پکې څه کتابونه اغوستي ومو چې هغه ما ته وایي چې دا به ته خو نوم یې نه علمه چې تا به ته کالجونو او ته یونیورسټو ته دا، نو ما ډېر زیات لیږلي. اوس هم چې څوک غواړي د 1200 کې لکه داسې یو سټوډنټ چې هغه سره نی، زه د اتوار پر ځم دلته ماشومان یو پروګرام دی کې به لیکچر ورکوم، نو هغوی ته به ډالۍ کوم یو 10 کتابونه. نو دا دی بیا زما خپله که ما ته وخت میلاو شو، اگر چې نشته را سره کار دومره ډېر دی راته چې ما ته وخت نه میلاویږي، خو که ما ته میلاو شو نو زه به خپل ناولونه چې کوم ما یو 15 کردارونه تاریخي ناول دی او زما په خیال رحیم شاه رحیم صاحب نه پس واحده یو زه یم چې ما تاریخي ناول ولیکو. دا زما دپاره دا هم انسپریشن د هغه ناولو چې د هغوی ناولونه ما وکتل، نه ما یې چې ولې نه خلک لکه په کار دی زوم داسې یو دغه نوا 15 کردارونه یې په ښځو باندې دی، د بابر مغل بادشاه چې و بابر د هغه د ژوند او جي بیا چې دی، نو بیا یو به دغه اردو ته کول غواړم، یو زما چاند ګل، بیا زما خپل دغه دا دی چې تور ګلاب. زما چې کوم د اردو شاعري د پښتو شاعري ده یا د اردو زما فکشن دا چې کوم دی، نو هغه زه غواړم چې اردو ته یې دغه کړم، ځکه چې اردو انګلیش ته یې واړم چې هغه ورسي دنیا ته چې مونږ څه لیکو. نو فی الحال خو ما سره خپل دی او زمونږ ډېر داسې دي چې د پښتو کتابونه ما لکه د حنیف خلیل صاحب لیکلی کتاب هغه پښتانه په فلمي نړۍ کې ما اردو ته کړی دی او اوس د پښتو اکیډمي کویټې نه چاپ کېږي لګیا دی. نو اردو ته کول پکار دی ځکه چې دنیا ته پته ولګي. نو زه به غواړم چې دا کتابونه فی الحال زیات هم دي او بل دا د حق لري پښتون حق لري چې هغه د نیشنل لیول باندې انټرنیشنل لیول باندې لاړ شي، وګوري خلک چې آیا ځکه چې دا د اردو کتابونه یا د انګلیش دا ځي تر هندوستانه پورې او پوره دنیا کې خورېږي که نه، نو په کار دی بل زمونږ د ډیجیټل دور دی، نو په کار دی مونږ خپل ټول کتابونه هغې ته، او نن سبا خو د اے آی دور دی، زما په خیال که ته یو افسانه ورکې خپله یا څه نو په 2 منټه کې تا ته هغې ترجمه، حالانکه هغه شان غلطیانې پکې ډېرې یا ته ټیک کا پروف ریډینګ یې وکړه ته یې ټیک کا او ته یې دغه که که نه، نو دومره ګرانه نه ده. د ښځینه لیکوالانو په منځ کې تر ټولو سخت تعصب یعنې کوم یو دی ستاسو په تجربه؟ څنګه د ښځینه لیکوالانو په منځ کې ټولو نه سخت تعصب کوم یو دی تاسو؟ تعصب
زه کلثوم زیب یم، انا زه نه غواړم چې بله کسه دا زه نه یم، دا د عامو ښځو خبره کوم که نه. نو وایي فلانی مخکې شوه، دا ته وګوره فلانی مخکې شوه زه پاتې شوم. نو خپله دا فلانی چې مخکې کېږي نو هغه په ډېر محنت مخکې کېږي، هغه څه کوي نو مخکې کېږي. شاعرانو په منځ کې خو دا تعصب روان نه دا خو په سړو کې هم دی ښځو کې هم دی. ښه بله خبره دا ده چې یو دوه څیزونه دلته زه کوم. یو هغه ښځه ده چې لیکونکې ده، پیدایشي لیکونکې دي. یو هغه ښځه ده چې هغې له بل لیکي او هغه میدان کې ده. نو زما په خیال باندې ضمیر هم یو څیز دی. که یو څیز زما د خپلې ګوتو نه دی وتی او زه په هغې باندې برید کوم دا غلطه ده که نه. لکه ټیک دی مشهورتیا ده، زه به بطور کلثوم زیب شاعري نشم کولی، زه به غزل نشم لیکلی، زه به نظم لیکلی شم، خو ما له خدای دوره قدرت را کړی چې زه نثر لیکم نو زه د هغه ولې ټرای نه کوم. ضروري خو نه دی چې زه شاعره یم خامخا نه. مضمون لیکلی شي، ته کالم لیکلی شي، ته افسانه لیکلی شي، ته کیسه یې لنډه لیکلی شي. اکثر ما نه دا جینکۍ تپوس کوي چې میډم ورته وایم نه دا افسانه نه ده، دا لنډه کیسه یې ده. تاسو په دې ځان پوه کوئ چې په افسانه او په کیسه کې فرق څه دی. نو خبره دا ده چې تعصب انتهایی ډیر دی، په سړو کې د ښځو نه زیات دی او په ښځو کې د سړو نه زیات دی. نو دغه کې هغوی ته بیا لکه بعضې وخت چې تاسو سوچ وکئ ثمر صاحب نو ګناه ورته هم نشتی. د ښځې برکه په سر کړې ده، مخې پټ کړی دی، یو چا شټل کاک په سر کړي دي او چا توري په سر کړي دي. خپل دغه لکه زمونږ نه دی، زمونږ سوابیوال چیل په سر مونږ په ابایه کې ګرځو. نو مونږ خو دغه سماجي طور خو مونږ بیخي چینج کېږو لګیا یو که نه. حالانکه چې چا مونږ چینج کړو نه، د هغې ښځې جهاز هم چلی او د هغې ښځې په سړک باندې موټر هم چلی، خو مونږ هغې ته یې پرې نه ښودو، مونږ ته یې لاسونو ته دستانې واچولو. زه د دې څیز دغه نه یم، خو لکه چې کوم زمونږ کلتور دی، کوم زمونږ سماج کې را تاریخي څیزونه دي هغه دې مونږ نه پرېږدو. زه سوابیوال چیل په سر وم، زه پرې خوشحاله یم. زه سپین څادر په سر وم، زه پرې خوشحاله یم، ځکه چې زمونږ ضلع مردان تقریبا سپین څادرونه دي. خو زه د ابایه ولې واچوم؟ ابایه زما کلتور خو نه دی که نه، دا غلط دی. زه خپل کلچر په خپله میده کوم لګیا یم. نو دغه څیزونه دي، خبرې یو ځای نه بل ځای ته ځي. نو زمونږ ښځې په دغه کې تللی دي که نه. ټیک دی بطور مسلمان ما ته قرآن هم ویلی دی، ما ترجمه هم ویلی ده، ما ته سورتونه هم په یاد دي، زه منځونه هم کوم، زه روژه هم نیسم چې په ما څه د خدای د طرفه راغلي دي هر څه زه کوم. خو لکه د هغې مطلب دا نه دی چې په دغه نوم باندې ښځه ته د کور په ګور کې دغه کې. نو دغه یو څیز هم دی چې یوې ښځې ته آزاد ماحول نه میلاویږي نو په بلې ښځې الزام لګوي چې ته وګوره زه داسې یم او دا داسې یم. نو دا تعصب انساني جبلت دی، دې نه ته اخوا دې خوا تلی هم نه شي او دا څیزونو غندنه پکار ده. ټیک. بل سوال طرف ته راځو، یعنې ستاسو په خیال د پښتو ژبې زوال ته څه خطره شته که نه؟ بلکل شته، دومره ډېر ګوري. یو موږ خو یو ذمہوار خلک یې ذمہوار خلک دي، هغه وایي چې څوک د پښتو په نوم ښاغلي دي هغه د پښتو په مارای غلي دي. واقعي چې هم دکه پښتانه دي چې دی پښتو لګیا دی ختمه یې. دوه څیزونه راله دلته، یو خو 92 کې 92 کې چې کوم یو د باړهګلۍ کانفرنس شو په هغې کې د پښتنو د لر او بر پښتنو یو څیز جوړ کړو، په خپله پې نه دی ولاړ، خو اتفاق یې پرې رانه ورسېد. نه نو نه راځي پښتون کې کله اتفاق راغلی. یا خو په کار دا و د باړهګلۍ املا هم په لر کې هم په بر کې یو شان رایجوي، بلکل یا دې نه وی. ځکه چې دې سیس سکولونو کې هم ډېر زیات نقصان ورکړه. لکه یو ځل ما پوسټ ورکړه چې د پرایمري سکول استادان ډېر زیات تکلیف کې دي. هغوی دا وایي چې موږ له د 5 یاګانو په طریقه نه پوهېږو، یا خو دې تربیت ورکړي، تربیت نشي ورکولی ګورمنټ، نو بیا دې داسې څه عمل وکړي هم دغه خلک د بیا راجمع کړي په سرکاري طور او د دې یګانو مسله دې حل کړي. ډېر ښه خبره، صحیح ده که نه؟ بلکل. عام شاعر ادیب ماله په خپله زه 3 شانتې املا لیکم، نو چې زه یې کمپوزنګ له ورکړم نو زه ورته وایم هلکه دا ته وګوره په یاګانو زیات نه رسم، نو چې په یو څیز او د پښتو ادبي انګڼ شو زمونږ یا نور داسې ګروپونه شو، پښتانه څېړنکاران شو، دا مختلف دغه دي. زمونږ یو بل کام ادبي مجلس دی په هغې کې
کیږي دا سیزونه که نه بالکل. په املاګانو باندې خبرې او په دانو هغې کې ډېر زما املا ټیک شو خو بیا هم غلطه ده ځکه چې انسان ذهني طور زه لیکم یو څه زما ذهن بل ځای کې ګیري ټیک خبره. نو دا خو زما عادت دی لیکل هغه به زه کوم خو چې لکه سوچ کې زما بل څه دي لیکوال خو یې داسې په یو وخت په شلو محاذونو جګړه کوي نو هغې کې غلطیانې راځي نو یو خو پکار ده چې د یګانو دا مسله دی حل شي بل لر او بر دی دا پښتو دا هغه ځای د دې ځای پښتانه هم یو دي پښتو هم یو دا ژبه یو د نو بیا لهجې پکې بدلې دي هغه هم غټه مسله ده یو وایي دا شی دی بل وایي دا شی دی نه دا پکې نشته دا پکې نشته بل چې دا د بهر نه کوم پراجیکټونه راله ما په خپله په شلو پراجیکټونو کې کار کړی دی هغه پښتو د امریکنیانو دغه د لاندې دا یا د برطانوي ادارو دغه لاندې ده ګوګل هم یعنې هغه ګوګل هم هغه بالکل هغه راوچتوي نو خبره دلته دا ده بیا چې هغې کې شل غلطیانې دي شل غلطیانې هغه هر یو څیز په خپل حساب باندې استعمالوي او په خلکو نو دې کې زموږ د یونیورسټو ډاکټران پروفیسران دغه پکې د ټولو نه زیات کردار دی چې ځکه چې دوره غټ لیول باندې خو هغه یې ځي که نه نور څوک نه ځي نو چې هغه یې ځي ته نه ځي زه نه ځم لیکوالان نشته پکې هم دغه خلک دي نو هغوی ته اکثر اوس دا ریویو مونږ کوو چې نهم شوه د لسم شوه هغې کې ما شل ځایه دا شی راوچت کو چې تاسو مه کوئ یو تخلیقار تخلیق کړی دی نو ته خو یو پروفیسر یې تا له دا اختیار چا درکړی چې ته به د هغه جمله بدلې ته نشي بدلولی بالکل که ستا دې کې څه اعتراضي نو چې کوم کتاب والا دا دې کې شامل کړی ده ته هغه ته دا ووایې یا خو دا لیک بدل کا یا ته د لیکوال نه لیکلي دا واله چې دا جمله ما داسې نه داسې کړه نو لکه ډېر څیزونه دي ثمر زه نه پوهېږم چې د دې دغه به نتیجه به سي خو نتیجه یې ښه نه ده نه ده ښه نه ده بالکل نه پښتو ته هغه مقام به ورسي نو به پښتانه څنګه موږ چنګ ونګ یو که نه داسې دا پښتو چې ده نو دا هم د کسابانو په منځ کې ګیره ده ګورو چې څه به ورسره کېږي صحیح کلثومزی بیبي ستاسو په خیال یعنی ستاسو په خپل ادبي ژوند کې داسې کومه فیصله کړې چې اوس پې خفه یو نه جی یو وه کله داسې وشو چې زما په کال 2000 کې ړومبی کتاب راغلی کتاب چاپ کول چېرته ما خو به غټ چیل په سر او 15 ګزه او زموږ د سوابۍ چیل 15 ګزه دوره درون سپینه سره ټاکي چې واو بالکل هغه نو هغه وخت کې به ما هغه په سر او 15 ګزه غټ صادر سپین زه ټیچر وم ټیچینګ مې دلته کو خو زه بالکل میدان ته نه تلم حالانکې لیکل ما اتم کې هم نو ما ډومبې غزل لیکلی و خو زه نه پوهېدم چې دا غزل دی که نظم دی اما اعظم صاحب د خدای وبخي هغه ته م خولی و لا سټوډنټه ومه نو هغه ته مې خولی و خو هغه داسې وشو چې هغه وخت کې بیا ما په لسم کې نهم لسم کې ما د افسانه تور ګلاب هو به هم داسې وه دې کې ما بدلون نه دی کړی دا د تور ګلاب کتاب مین افسانه چې ده ټایټل نو دا ما لیکلې وه او لیک مې دوره ډېر کړی و چې د هغه وخت نه واخله شورو بیا واده د واده نه پس او کال 2000 نو ډېر ټایم دی خو زما کتاب هغه زه داسې ولګېدم ما یو 3 رجسټرې ورکړي چې دا ما ته کمپوز کوي زه نه یم خبر چا ته دی ورکړې وي او چا کولې خو هغې کې نیمه غوڅه شاعري پټه شوه او یو رجسټر پاتې شو 2 رجسټرونه زما پټ شو نو چې کله تږي سترګې په نوم باندې دا کتاب چاپ شو نو هغه په دې ګتۍ والا نو دا کانټای چې ورته موږ وایو کارډ په دغه کې و وړوکی غوندې نو چې زما شاعري څه شوه ټوله دې کې خو نشته نو او زه دومره خفه شوم په هغې باندې چې هغه شاعري زه نه یم پوهېږم چې کاتب ته پوره نه ده رسېدلې په لارې کې روکه شوې ده ځکه چې د دویم عالمي کانفرنس منډې تړلې وې نو هغه کتاب چې راغی نو بس زه پې خفه وم زما زړه مات شو نو ما اوس هم تاسو دا سوچ کوو چې شاعري ورکه شوه که نه ورکه شوه یو مور ده تخلیق کار خو چې کوم د ذهن نه راځي او په ګوته یې لیکي نه خو د هغه بچي اولادي زما دغه ړومبي دغه چونه دا شو نو اجمل بابا ټلیفون وکړ نو ما ته وی چې ته به داسې وکړي چې دې کتاب مخکتنه کوو سلیم راز او سیف الرحمن صاحب او زه موږ به 3 واړه په سټیج ناست وو ته به راسره
ما یې چې بابا نه زه خو به مړه شم سټیج نه به راوغورځېږم زه به څنګه تاسو سره کښېنم دا وی چې ولې ما یې چې نه ما خو چیل په سر کړی یو داسې هماغه خبره د راز بابا په ذهن کې ننوتې ون بیا کامریډ چې دا زه کله زه پی ټي وي نیشنل کې په ړومبي ځل هغه وخت کې زه د استادانو د صوبایي صدارت باندې وم لکه هغه تحریک کې وم او دا مې کو خو سټیج ته او جلسو ته او دې سیزونو ته نه تلم کنه نو هغه داسې وشو چې هغه تحریک روانو استادانو ډېر په تیزۍ سره ما ته د وی چې ته ځه لاړه شه هغه بیا زه لاړم پی ټي وي نیشنل باندې ما ډومبی پروګرام وکړ نو بس زما نه هغه 15 ګزه څادر لرې شو زه په دوپټه په څادر کې شوم که نه چې داسې نو بس هغې نه پس د سلسله روانه شوه بیا 2007 کې زه تږي سترګې باندې پروګرام و هغې کې بابا ځان سره بوتلم سلیم راز بابا خدای دې بخي وي راځئ پکې خبره د کتاب د ناصر علي سید نو دغه زما دویم پروګرام و چې زه رالم ورته خو کتاب زما خوښ نه ډېرو خلکو تر بلوچستان او تر افغانستان او وي داسې نه هغې کې زما خپل دغه ثمر دا دی چې زه نظم ډېر لیکم زه غزل ډېر کم لیکم کله کله زما غزلونه ډېر کم دي لکه چې زما 200 نظمونه دي نو زما به پکې 50 غزلي نثر کې تاسو کار یې نثر زما ډېر دی نثر کې مې ډېر دی بیا دا تحقیق چې ما د سلما شاهین فن او شخصیت لیکي اکیډمي ادبیات لا بیا مې د پښتنو ښځو د افسانې ترجمه کړي بیا د ناول کار ما وکړو بیا نېشنل بک فاونډیشن نه یو کتاب زما چاپ شو نو زما په خیال اکیډمي ادبیات کې 3 کتابونو لرونکو والا وم زه د پښتونخوا ډومبی ښځه بلکې پښتنه ښځه د اردو او د پښتو ټولو د دې ځای د زنانه وړومبی دغه چې زما 3 کتابونه چاپ خداره ته وایي چې پښتو ادب کوم مشهور لیکوال یا شاعر شته چې تاسو یې د فکر سره متفق نه یو چې فکر مې نه دی خوښه داسې کیدی نه شي تاسو چې هغه د فکر سره تاسو متفق نه یو نه جی شاعران خو د هر یو دې کې انقلابي هم شته دې کې چې دی نو زموږ داسې هم شته تصوف طرف ته تللی دي بعضې زموږ روماني شاعري کوي نو زما په خیال هر یو دا به زیاتې که زه دا وم چې د دې کس دا فکر د ثمر فکر ما ته نشي را رسېدی زما فکر ثمر ته نشي رسېدی نو زما په خیال هر یو د عزت قابل دی د هر یو کلم چې دی دا لیک ډېر ګران دی دا داسې دي دا د بچي نه هم ګران پیدا کېږي بالکل بعضې خلک خو دي که نه هغوی په لاره ځي او یو څیز به وي او البته داسې دي چې بعضې زموږ یو مشر دی نوم یې نالم خو هغه به وي دا شاعري ده او دغه مایري ده نو چې مایري څوک کوي نو هغې کې غلطیانې ډېرې بیا که نه د هغې د فکر او دې لاندې نه هغې صرف اسیس پوره کوي چې دا پوره شي نو هغې باندې تاسو کولی شئ خو چې کوم تخلیق کار دي د هغې په تخلیق ګوته اوچتول دا جرم دی داسې هم کله شوي چې تاسو مطلب څه حقیقت لیکلو لپاره په دباو کې یا په پریشر کې راغلي یو د خدای فضل دی یو خو زما دا دغه نشته چې زه کښېنم او زه وایم چې نن په دې موضوع به زه دا شی لیکم نه هغه د قدرت کار دی نو که زه لوښي وینځم او هغه وخت کې مې په چپه راغله نو بس هغه لوښي به مې پرېښودي ناست یم بیا لیکل کوم که زه چېرته ګرځم را ګرځم که زه چېرته په لاره روانه یم زما ذهن کې به وي نو زه به یو طرف ته شم نو هغه زه په موبایل باندې ځان ته خپله راولېږم چې دا ما نه هیر نشي که نه نو ما داسې وخت هم راغلی چې ما په 15 منټه کې افسانه لیکلې ده زما دا 15 کردارونو له ما چېرته سوچ نه و کړی چې دا 15 کردارونه به زه داسې تقسیموم بس زما دا یي ذهن کې چې خاکه دا دورې شی دی دا به زه کوم بیا چې زه کښېنم ښځه درته بله خبره هم کوم زه لیکل کوم یو ځل زه لیکل کوم پوره څیز ولیکم بیا په دوباره زه په 3 ځل په 4 په 5 زه کردارونو له راځم زه کردارونو ته راولم د هغوی ربط چې یو بل سره تړون جوړ شي د هغوی مطلب څه دی د خبرې د هغوی ښکلېوالی د دغه نو دا زما کار وي چې زه د خپلو ګوتو نه دومره کار والم چې لکه یو افسانه زه لیکم نو به زه بس ولیکم په هغې زما نه ټایم خو چې زه ناول لیکم نو هغه به زما د دې لاسو نه 5-6 ځله تیر شي هله به هغه یو شی اخیري ته راځي داسې ده
که پښتنو ته راتلونکي وخت لپاره یو خبرداری ورکول غواړي نو تاسو په خیال هغه به څه تعلیم تعلیم او تعلیم. هغه په لور، هغه په زوی ذهن فراخه کوي، فکر کې وسط پیدا کوي، لویوالی پیدا کوي. دا ثابت کوي چې ښځه یو انسان دی. ستا لور هغه هم هغه شان انسان دی څنګه چې ستا زوی دی. ښه، بل دا دی چې خور او لور له جی جی د پلار له پکار دی چې هغه زامنو ته یو شی پرېږدي نو چې هغه لوڼو له هغه عمره حصه جدا کړي، ورکړي په خپل ژوند. ټیک هغه یو خبره ده. بل دا دی چې دا جګړې مګړې او دا څیزونه راځي هم په دې مال او زر باندې. جی تاسو خپله لور داسې تعلیم هغې ته ورکوي، داسې علم دې حاصل کړي چې څنګه ستا زوی یې کوي. باسې لوڼه ما کتلي دي چا د خلکو د زامنو نه زیاتې مخکې تللي دي، لور سره احساسي. صحیح. نو په کار دا دی چې که مونږ ځان واقعي مونږ دا غواړو چې مونږ د بطور پښتون یا بطور انسان مخکې لاړ شو، صحیح. نو د علم حاصلول په لور باندې د لارې نه بندوي. ځکه ګوره د دې لور د جولای نه 9 نسلونه وځي. ټیک زه یمه، زه به خپلې لور ته تعلیم ورکم، هغه به خپلې ته ورکړي، هغه بله به خپلې ته ورکوي. نو دا رڼا چې روانه وي نو زمونږ به نسلونه ټیکي. مونږ صرف جنګ کوو، جګړې کوو. زه اکثر یو خبره کوم چې پښتون یا ګډیږي ډېر ښکلی یا قتلونه ډېر ښکلي کوي. په دې سوچ نه کوي چې ډنګي بې سوچه میدان ته وردانګي، او چې کله یې نو بس ټوپک او ډانګ او څه به ورسره وي او خپل عزیز به مړی. همداسې سوچ نه کوي. یو انسان به یې خلک ورته وایي مرغۍ والوته نو والوته، اول خو ته وګوره چې مرغۍ وه که نه وه. دا سوچ وکړه. وایي سپي دې غوږ وړه نو وایي په غوږ لاس کېده چې غوږ دې شته که نشته. سپي پسې منډه هله به لکه زما د مشال مرګ نه یېرېږي، بالکل مې نه یېرېږي، ځکه چې د دنیا په مخ ته هېچا نه یېرېږي. موږ له پکار دا دي چې موږ یو عمل کوو نو اول د هغې په ښه بد باندې سوچ وکړو، چې پوره معلومات وکړو، چې پوره معلومات وکړو، تحقیق وکړو چې په دې بنده باندې چا الزام ولګو آیا دا الزام ټیک دی، د دې په شا وجه څه ده. نه، موږ ړانده یو. لکه تېرو ورځو کې وکیل صاحب هغه عطاالله جان په هغه ډزې کې دی ماشومان، دومره واړه واړه ماشومان هغه ته ولاړ دي ګوري او په هغه ډزې کېږي امړېږي. هغه دومره دردناکه لحظه زما چې د پښتنو لکه باشعوره پښتون چې که نه نو د هغه په ژوند کې د دغه نه غټه المیه بله نشته، یا د مشال یا دغه داسې نورې ډېرې. نو دا ځکه دا څیزونه کېږي چې دلته جهالت دی. علم حاصلول، د تعلیم په رڼا باندې منور کېدل، دا د هر بچي د لور او د زوی دا ضروري ده. بل تش تعلیم نه دی، تربیت ضروري دی. تاسو په کار دی هر یو پلار له چې خپل زوی له تربیت ورکړي چې ته که د حجرې هغه ماحول نه دی پاتې نشه. نن زه ګورم په دې خواوشا مارکیټونو کې چې وروځم چې ته فوټو سټیټ سره زه واړه واړه ماشومان ګورم چې هغوی سره د هغوی یو څه دوره بوتل وړوکې او هغه د دې موبایل والا نه ډکوي او فلیور ورته وایي دی، خو فلیور نه نشه ده. نو چې دا د 12 کالو ماشوم کله نشه شروع کړي نو د هغه به مازغه څه کار وکړي، نو دی ولې کوي؟ ځکه چې د کور نه تربیت نشته، هغه عمره چک اینډ بیلنس نشته. په کار دي دا څیزونه یو ښځه به تورې مور، یو پلار، یو سړی به تورې پلار، دا څیزونه خپل بچي ځان ته راجمع کوي، رانږدې کوي. په کار دي د پلار او د مور دا بچي دوستان شي چې دی د کور نه بار دوستونه ګوري، ځان ته څوک رانږدې نه کړي، څوک یې بېلارې نه کړي. ډېر داسې څیزونه دي چې هغې باندې زموږ پښتانه عمل نه کوي. نو دې څیزونو کې دا خو د خدای دې کېږي، زما دعا ده چې کم از کم زموږ پښتانه په کومه تس نس ماحول کې وخت تېروي چې دا په هرې حواله موږ تس نس یو. نن سبا په سوشل میډیا باندې چې څه وشو، نه زمانه کلندر پاتې دی، نه زمانه غني خان پاتې دی، نه زمانه باچا خان پاتې دی. هغه خبرې په دې مشرانو پسې وشوې چې موږ ګورو داسې نو لکه خفګان دی.
او کوي څوک واړه واړه هلکان دي همداسې ده. خو په د دغه هلکانو نو په کار دا دی چې موږ مخنیوی وکړو د دغه څیزونو کم سړی چې دا تفریق راولي دا نفرت خوري دا هغه په ګوته هم شي او د هغه غندنه هم وشي چې سبا له د هغه لارې بندې شي چې دا موږ خو یو تبا د 500 کالو راسې موږ سره څه ونه شو او څه نه کېږي خو لکه موږ په دې نه پوهېږو چې څوک موږ دې عمل ته یې راوستو یا دا د دې تیارو ښکارې کړو موږ په دې نه پوهېږو چې دا موږ ځان په خپله تباه کوو په کار دی موږ پوه شو په دې چې موږ یې ډنګو ته کړي یو او موږ مړی خو چې موږ نور ځان بچ کو نو په دې کې خو د اوسنو ادیبانو دانشورانو سیاستمدارانو د ټولو دا ستا هم دا زما هم دا ذمهواري ده چې موږ یریږو نه موږ یره ونه کړو موږ خبره وکړو په ډاګه چې ګناهګار څوک دی په دا هم پوهېږه چې د پښتو ادب په وده کې د ښځینو لیکوالانو یعنې رول څنګه دی ډېر ښکلی سوال دی تاسو که وګورئ نو ړومبی کتاب د شاهجهان راغلی و که نه په دې پښتنو میرمنو برخه بیا بل کتاب زموږ رشید احمد صاحب ولیکه پښتو ناول کې د پښتنو میرمنو برخه په دې باندې یو افضل رضا صاحب 15 شمې لیکلې وې نو په هغه دور کې دا پښتني ملغلرې چې تاسو وګورئ که نه نو زموږ ښځه دا نه ده چې نشته خو دا ده چې ډېره کمه ده اوس کلاسیکل دور راوالی تاسو به پښتني ملغلرې کې ډومبی برخه د کلاسیکل دور وګورئ د نازو انا واله تر هغه وخته پورې هغې کې د خوشحال بابا د کور مېرمنې هم وې نورې هم ډېرې وې د هغې نه پس بیا زموږ د شلمې صدای دور راځي چې په شلمه صدای کې لکه د الف جانې خټکي دي غوندې سیندبي دي غوندې ډېرې افسانه نګارې زیتون بانو بیبي دي سلما بیبي دي د هغې نه علاوه هم ډېرې دي دې وخت کې ما نومونه یېرېږي دې کې بعضې داسې هم ښځې دي چې هغه پښتنې نه دي خو هغې د پښتو افسانو باندې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه یې کار کړی دی هغې په مضمونونو ډېر کار کړی دی خو ډېرې لږې دي لکه زه حیرانه شومه چې په 300 کاله کې ما صرف د 300 ښځو ډیټا را جمع کړه خو دا خو هغه ښځې دي چې څه خو معلومې وي څه د کتابونو شکل کې څه په رسالو کې څه بیا دې کې د جنوبي پښتونخوا خپله برخه ده د کویټې دې کې بیا زمونږ د دې طرف دی خو دا تش د پاکستان پښتنې ما را جمع کړي ځکه چې افغانان خو ډېر زیات کار کوي په ښځو لګیا دي ډېرې څه یې جمع هم کړو نو وجه هم دغه ده تاسو ته ما ووایي زمونږ سماجي چوکاټ چې کوم دی هغه نه ورکوي ښځې ته هغه عمره سپیس نه ورکوي نو چې سپیس تا ته نه میلاویږي نو ته به ښه دې کې زه د یوې ښځې ذکر خامخا کول غواړم یو خو زمونږ یو جینۍ ده افسون یوسفزی یو دومره ښکلې بهترینه شاعري ده نو هغه په خپل اواز کې نشي راتلی خپل غزل نشي ورکولی هغه د هغې اواز دی چې هغه ګلنار بیګم به د نه یېره شي کشور سلطان هغه چې خپل غزل په کم ترنم کې وایي بیا هغې سره زما رابطه وشوه او هغې ما ته د چا په ذریعه لکه ګاونډیانو کره ما ټلیفون وکړو هغې ما ته وایي چې ته زما دا غزلې نو دا د هغې خپل نوم نه دی د هغې د کلي نوم هم ما غلط لیکلی دی خو ما هغه په دې کتاب کې شامله کړې ده بیا دې کې خدای دې ښه وکړي عطاورحمان صاحب سره ډاکټر عطاورحمان د سوات چې هغه یو کتاب را جمع کړو چاپ یې کړ د برحلیمه افسانه او د دیوانې افسانې په نوم باندې که نه نو دومره ښکلې شاعري د هغې چې د حافظ او د هغې خلکو شاعري هغې کتلې ده لکه موږ هغه په کلاسیکل شاعرۍ کې شمارلی شو دومره ښکلې شاعري ده بهترینه د هغې ښځې چې د هغې هغه الفاظ کم را جمع کړي دي داسې موږ سره ډېرې دي دومره ډېرې دي دلته کې زموږ په خیبر کې 2-3 جینکۍ دي پیژنمې چې هغوی ما سره رابطه کې دي خو د هغوی شاعري مخکې ته نشي راتلی هغه دا اجازت هم نه راکوي چې زه دې کې کېدم ما ورته وایي چې نوم بدل که مرس او زه به دا هم نه وم چې ته د خیبرې زه د خپله صوابي والا راولم که نه او نو لکه دا کسانې دي که نه نو ګوره دا ولې دي د کور نه په هغوی پابندي ده ته به نه راځئ بېشکه په بل نوم دي شي خو خپل هغې چې څه تخلیقي صلاحیتونه دي په دغه خو پابندي مه لګو که نه
نو دا خو زه همیشه پښتون ته وایم چې یپې پښتونه که مور دې ده که لور دې ده یا پلار ورسره ناست وي بیا څه ټینشن خور دې ده لور دې ده دلته کې شاعري کول داسې دي چې لکه یو جینۍ په اجره کې ګډه شوه زمونږ پښتون بله لور ځان ته ګډوي خو خپلې لور له د کلم اجازت نه ورکوي چې یې استعمال کړي نو بیا به تس لکه په دې حالاتو کې به ته څه وکړي دا کمې ښځې چې ما را جمع کړي نو دا ګوره دا 21مه صدي ده په دې کې خو زه درته وایم سوره هغه سعودي عرب نوم اخلمه چې د هغه ځای ښځه راوځي او کلا وګرځي اوسه زما خور زما لور ته ځکه د دې اجازت نشته چې د سعودي عرب نه کم خلک راغلی دي او دلته کم تعلیم ورکنو هغې پې لارې بندې کړې دا فرق دی په ما کې او په دغه کې په دام فکر چې تاسو یعنې اوه شپېته کتابونه لیکلي دي نور هم څلور پنځه روان دي که نه جی جی نو دا یو ډېر ستر کار دی چې سړی ورته فکر سوچ وکړي یعنې دې کې ستاسو ګټور اثار کم یو دی و کم ګڼئ او څه له یې ګڼئ چې هغه ګټور دی ګټور خو پښتني ملغلرې ځکه چې دا د تاریخ برخه ده د دې هر یو دغه دی اوس ما لکه دا شپږ څلوېښت د ماشومانو کتابونه ولیکل نه دا د هغوی دپاره تاریخ دی ما که کوم د اردو دا کار د تحقیق وکړو نو په هغه حساب باندې اهم دی ځکه دا کوم دا خپل لحاظ سره اهم دی نو که زه د خپلو افسانو د ناولونو خبره وکړم نو دا په هغه لحاظ باندې اهم دی نو دې کې تاسو نه شئ ویلی که نه چې کم یو اهم دی او کم کمزوری دی او کم دغه دی نه یعنې شاعر خو شعرونه هسې لږه یاره شاعري تاسو ته پته نه شعر کې او نثر کې فرق دی بیا په نثر کې هم په تحقیق کې او په دغه کې فرق دی تاسو چې افسانه لیکئ نو ناول ته نه رسي تاسو چې ناول لیکئ افسانې ته نه رسي زه ځان ته شاعره نه وایم زه خو چې کله ډېره ستړې شم یا خفه شم یا ډېره خوشحاله یم نو چېرته څه یو دغه به نو زه دغه شاعر ځان ته نه وایم او نن سبا د شاعر نوم خلکو دوره بدنام کړی دی چې زما په خیال بېعزتي غوندې محسوسېږي بنده ته چې ځان ته شاعر وایي شاعري کول بس د خپل اوږو نه بوج کوزول دي او زړه خوشحالول دي چې ته زه چې کله زه ترنم کې ځان سره لیږم چې وګورم ابۍ دا پوره نظم شو غزل شو لاړه شم ولیکم که نه نو دغه دی باقي چې کوم بنیادي دغه څیزونه دي نو تحقیق دی او تخلیق بنیادي دی تحقیق خو خلک اله کوي چې هغه د نورو خلکو آثار راوالي په هغې نظر واچوي که نه او په کار طرف ته راځو چې تحقیقي ادب او تخلیقي ادب ترمنځ یعنې کم یو زیات ګټور ګڼي تخلیق خو ګټور دی که نه زه دا وایم چې تېرو ورځو کې چا څه کار وکړو نو ما ورته وایي چې ټیک دی محقق په خپل ځای ښه دی خو که تخلیقکار نی نو بیا محقق چې دی نو به تحقیق پسې کوي بنیادی کس چې دی نو تخلیقکار دی که زه ثمر شاعري ونکړي نو زه به د هغې څېړنه څنګه کوم بالکل یو خبره ده که نه یو کس ته افسانې ونه لیکله نو زه به دې انتظار کې یم چې دې افسانه ولیکي چې زه هغه په خپل تحقیق کې راولم خبره ده بیا دې کې دام خبره ده چې آیا یو نقاد او یو محقق انصاف کولی شي دغه ته به معیار کتل غواړي تش دا خو نه دی چې ته به څېړنه وکړې اوس د تېرو ورځو کې چا زما په چانګل باندې BS وکړو زه د هغې نه مطمئنه نه یم وجه دا ده چې هغې ماشوم یا ماشومې چې کوم خپل مقاله لیکلې ده نو په هغې کې د دنیا څیزونه شته خو په هغې کې هغې بیا د چانګل هغه عمره دغه نه دی کړی او هغې ما نه ماشومانو تپوس کوو چې میم ته راته ووایه چې دا چانګل ما ورته تاسو به یې ګورئ د هغې نه پس څېړنه به ایسته ته به یو شی ګورې نو ته دا به ته کوې چې زه وکړم خو خبره ختمه ده نو هغه چې زما ګوتو لراله نو ما یې چې دا زه مطمئنه نه یم نو په کار دا دی چې څوک په دې کالج کې ګوره دا څیزونه د لاندې نه راځي که زه نن په اردو عبور دی زما یا زما په پښتو دی دا ما خپل سکول کې زده کړي دي سکول کې مې زده کړي دي بیا د هغې نه پس ما کتابونه کتلي دي نو زه هغې سره ټچ پاتې شوم لرې نه یم پاتې شوی نو دغه ماشومان په کار دي استادانې اول په دې باندې پوهه کړي
چې ته به تحقیق کې څنګه ظاهره ده د بي ایس مقاله شوه یا ټرم پیپر شو یا د ام فل شو پی ایچ ډي کې خو بنداسې هم پوهیږي بیا نو دا 2 کلاسونه داسې دي چې په دې کې استاد ماشوم له تربیت ورکي چې ته به څه سکې شل ځای یې ورته کټ کا دا د سلما شاهین فن او شخصیت چې ما لیکه نو خبره مې رایاده شوه هغه خو خیر ما ډیر لیکل یا خو ما 2 رجسټري لیکلي دي 3 د سلما بیبي نو ما پښتو کې لیکلي دي خو په هغې کې څلورمه برخه کتاب کې راغلی ده دا 3 برخې ما سره امانت پرتې دي هغه د هغې خبره خاندي بعضې وخت کې دا پښتو کې چاپ کې خو چې زه نیم نو هم چې زه ته یې نو چې چاپ یې کوم نو خوند به وکړي هغه هغې به څه وکړو چې ظاهره ده زه په سمر کتاب لیکمه نو د ادارې د طرف نه دا دغه دی چې څو پورې لیکوال مطمئن نه دی تر هغې پورې ته دا نشي موږ له راکولی نو ما به هغه وړه هغه به هغې کته هغې به پکې نیم کټ کو نه دا پکې مه راوله د دې په ځای بل څه پکې کا خو دا به یې نه وي چې څه ته وګوره لټونو کا ته وګوره نو یو ورځ ما دغه کو نو ما وی چې هله دې کې خو ما ادارې نه دي لیکلي ادارې چې هغې کمې د پښتو رسالې دپاره کړې وې که نه نو بیا زه لاړم بیا دوباره دغه ته لایبرېرۍ ته او بیا مې دنیا پښتو رسالې مې را دغه کړې د هغې هغه ادارې ما را جمع کړې فوټوسټیټ مې کړې یا مې وکتې هغې باندې ما لیکل نو تحقیق کول ډیر ګران دي خو الله چې تا ته استاد ښه میلاو شي که انکیس تا ته استاد ښه میلاو نه شي نو ستا تحقیق ځای نه نیسي هغه به بیا عام غوندې کتاب وي نو د بیبي د وینا مطابق یا ډیر خلک چې ګوري وایي چې ستا دا د 200 صفحو کتاب چې دی دا د پی ایچ ډي د کتاب نه زیات ښه دی نو وجه څه ده چې هغې کې دغه شوی دی خواري شوې ده او خواري بالکل نو استاد له پکار دی چې دا وګوري ماشوم ته ووایي چې ته به دا یو عنوان خو تا واغسته د چا کتاب دی شاعري ده یا هر څه چې دي خو آیا د هغې هغه عمره دغه پوره شو که پوره نه شو یعنی د نن سبا چې کومې په یونیورسټو کې د پی ایچ ډي کېږي یا مطلب ام فل کېږي یا بي ایس کېږي که نه نو ډېر زیاتې موضوعګانې هماغه زړې په زړې راغستې ګوره دومره بېایماني شروع ده نن زه دا لکه یو تاریخي انټرویو ته واله ځکه چې زه کومه خبره کومه تقریبا ما هغه څیزونه لیدلي دي جی بالکل زمونږ په پښتو اکیډمي کې او د پېښور پښتو څانګه کې جی په ما باندې پابندي ده دا زه نن آنی اروام چې په ما پابندي ده بعضې خلک دي هغه دا وایي چې د کلثوم زیب په افسانې په شعر یا په ناول دلته کار نه شئ کولی تاسو هم هلکان منې کېږي هم جینکۍ منې کېږي زه ګیلمنه نه یم که نه که یو وجه دا اوس چې تاسو د تعصب خبره وکړه نو بله څه ده زه خو کار کوم لګیا یم که نه ما ته د چا د څېړنې ضرورت نشته زه خو هغې له نه کوم چې ما له د یو اداره پې څېړنه وکړي نه دې کوي بالکل دې نه کوي ما خو چې څه دي به زما فرض دی لیکل زه ادیبه یم زه به لیکل کوم زه محقق یم زه به لیکل کوم به زه چاپ کوم او که په چا اداره کوم او که نه په خپلو پیسو یې کوم ضروري نه ده چې خلک دې پې وکړي نور یونیورسټۍ ډېرې دي او کالجونه لکه زما په خیال پښتونخوا په هره سیمه زما وشو نو که یو پښتو څانګه کې یا په پښتو یونیورسټۍ کې اکیډمي کې ونشي نو څه چللی ودې نشي که نه ودې نشي زه پې څه کوم لکه نه زه پې څه کوم ما ته کم یو لوی اعزاز میلاویږي خو د هغوی خپل کار دی یو ماشوم به پې ډیګري علي او د دی په دغه کې به دغه راځي دا د پښتو رساله به د دی په دې کې به د سلما شاهین بیبي په وخت کې تخلیق کار خپل تخلیقونه ورکول او هغوی ته به باقاعده پیسې میلاوې دي نه پښتو په سترګو وینو نه تخلیق کار شته هلته نه ادیب ځي نه شاعر ځي څوک نه اخر ولې دا پښتو اکیډمي آیا د دغه ځای د خلکو ده که دا د پښتنو ادیبانو شاعرانو دپاره ده نو که چېرې داسې یي خو وي په ډېر خلک به زما نه په دې خفه کېږي خفه دي شي زه خو به رښتیا خبره کوم اخر ولې داسې که نه حق دی زما زه یو ادیبه شاعره یم زه یو محققه یم په کار دی زما کتابونه دي نو چې تاسو نه کوئ نو مې کوئ خو اخر ولې نه کوئ زما غوندې شل نور دي ګیلهمن دي خو څوک یې ګیله کوي څوک یې نه کوي خو زه خو ګیله نه کوم موږ خو د خپل حق تپوس کوو چې خیر ولې داسې ده که نه
او په دې پردا چول نه پکار ٹھیک ده او ځکه زه نن یو خبره ونه کوم نو په دې کې زه ګناهګار نه یم بالکل تاسو حق لرئ ځکه چې تاسو ډېر غټ کار کړی او چال هم کړی ځان له خو نه یې کړی پښتو ادب له هم کړی یاره رښتیا را باندې ووایي سمر دا زه ځان لپوم دا خو تاسو ته ځان یې پاره نه کوئ چې تاسو یې ولیکئ کپړې هم دي کړي هم دي ورته صندوق یې المارۍ کې کېږي دا خو تاسو پښتو ادب له ډکول ګورئ لکه زمونږ د دې خویندې ادبي لښکر وشو تقریبا 2016 کې دا مونږ شروع کړی دی جی او 2022 نه مونږ دردانې شروع کړې ده ښه بطور مدیره ما ته چې کوم تکلیفونه دي نو د بیان نه بهر دي ټیک خبره دا کالجونه یونیورسټۍ دوره نه کوي چې زمونږ نه کم از کم یو 15 رسالې والي د دوی د ماشومانو به پکارېږي ځکه چې هغې کې مونږ د منصیرۍ نمبر راویست د ښځو په هغې کې مونږ مردان نمبر د ښځو سړو راویست په هغې کې مونږ د خیبر نمبر اوس راویستو په هغې کې افسانه نمبر د ښځو شته په هغې کې هر قسم مونږ کړي دي نو دوی ته به دا مواد د کوم ځای نه میلاویږي لکه نوې ریسرچ تپوس تاسو وکړو که نه نو ریسرچ دی په څه کوي هغه موضوعات دي را روان دي دی خو هغه مشرانو له چې دی نو هغه د پښتو هغه خبره وی شاربل نوي خلک هم دي که نه زړې تراوی او زاړه بانګونه دي او زړې تراوی دي زاړه منځونه دي نوي خلک هم شته د دنیا په سوونو راغلي دي هغوی ته هم لږ موقع ورکوي د هغوی تحقیق یا څېړنه کوي دغو استادانو ته تکلیف زه د دې څېړنې پروا ځکه نه ساتم چې کومه ډیګري ته په 2-3 لکه روپۍ اخلي او ته ځان ته پروفیسر او ډاکټر او د څېړنکار لکه یې لګې مې لګوه ټیک ده که نه ځکه خو هغه مقام ختم شو پرون یو ماشومې ما ته ټلیفون کړی او ما ته وی چې بیبي ما ډیګري اغوستې ده او زه پریشان یم په سکولونو او په کالجونو کې پوسټ نشته ما دا دوره سبق وی زه به دې سره څه کوم نو دا تاسو اوس خبره کوله د نقصان او د فایدې دا نقصان دی که فایده ده دا نقصان دی چې یو ماشوم په ډیګرای باندې نوکري نشي اغوستی وخت هم ضایع شو پیسې هم ضایع پیسې هم لاړې وخت هم لاړ نو داسې پښتو ته مې مور او ته مې پلار پښتو خو تاسو وشرموله لاړه ختمه شوه په های سکول کې په میډل سکول کې د پښتو پوسټونه ختم شو بالکل او دغه ډیګریانې دي د ایم فل او د بی ایس او دغه د ډاکټرۍ پی ایچ ډي سمې ډېرې دي نو دې سره به تاسو څه کوئ دا خو د فایدې په ځان نقصان دی زه یم چې سر نه واورو که کوم کلام ملام را باندې واوري مینهوال یم څه ترېنه خوند واخلي کلام اوس مې درته وایي چې څوک راته وایي شاعره ښه را باندې نه یو کلام نیم ښه دی چې وایي جی دا غزل دی چې مطلب ده لاس پرلی نشته لا ګلونه غوړېدلې نه دي لاس پرلی نشته لا ګلونه غوړېدلې نه دي او موږ د بنګړو په ساز سندرې اورېدلې نه دي واه ډېر ښکلی مننه او ګل او باران خو څه موسم د سپرلي هم نه راځي ګل او باران خو څه موسم د سپرلي هم نه راځي بل ها موده وشوه زموږ شونډو خندلې نه دي او مونږ جنګ نه غواړو خو امن هم په سوال نه غواړو مونږ جنگ نه غواړو خو امن هم په سوال نه غواړو مونږ خو هیڅ چاته د سوال جولای نیولې نه دی مونږ جنگ نه غواړو خو امن هم په سوال نه غواړو مونږ خو هیڅ چاته د سوال جولای نیولې نه دی او دا لارې مونږ پیژني دغه لارې مونږ پیژنو دا لارې مونږ پیژني دغه لارې مونږ پیژنو چې په دې لارو تلي چا ترې اړولې نه دی دا لارې مونږ پیژني دغه لارې مونږ پیژنو چې په دې لارو تلي چا ترې اړولې نه دي او مونږ د هر جبر خلاف په خپل محاذ پراته یو مونږ د هر جبر خلاف په خپل محاذ پراته یو مونږ خو پښتو او ایمان هیڅ کله بایللې نه دي مونږ د هر جبر خلاف په خپل محاذ پراته یو مونږ خو پښتو او ایمان هیڅ کله بایللې نه دي
ډېر ښکلی. او مقته ده چې کلثوم زمونږ جذبې رښتیا دي دروغجنې نه دي. کلثوم زمونږ جذبې رښتیا دي دروغجنې نه دي خو په رښتونو کاڼو هیچا هم تللي نه دي. ډېر ښکلی. کلثوم زمونږ جذبې رښتیا دي دروغجنې نه دي خو په رښتونو کاڼو هیچا هم تللي نه دي. او لاس پرلې نشته لا ګلونه غوړېدلې نه دي او موږ د بنګړو په ساز سندرې اورېدلې نه دي. ډېر ښکلی. مننه. مننه. کلثوم صاحب بیبي ځوانو لیکوالانو لپاره یعنی ستاسو اهمې مهمې مشورې څه دي او په اخر کې یعنی ځوان نسل ته څه پیغام ورکول غواړي؟ ځوان چې کوم لیکوال کل دی جی جی نو هغه ته خو ما درته ووایي چې شپېتو کالو عمر کې هم زه اوس لکه وایم زه نیمګړی یم ما هېڅ ونه وی ما هېڅ لوسته ونه کړه چې څه ماله په کار و هغه هومره کار ما ونه کړی شو. نو د بې مطلبه وخت تېرولو نه ښه خبره دا ده چې خپل کتاب دوست کړي. ډیجیټل دور دی ښه ډېر زما اوس هم دا عادت دی چې ما له څوک پی ډي اف راولیږي نو هغه زه په کتابي شکل کې راوالم فوټو سټیټ نو چې ما سره پروت دي زما زړه ښي چې ما سره کتاب شته. دغه خو وایي دغه دی یو که نه ډیجیټل راغی او لاړ نن شته سبا به ني خو د کتاب دوستي د ټولو نه ښه دوستي ده او د کتاب نه چې څه واخلې او څه په مزغو کې کېدې او څه زړه ته کوز شي نه بیا نه لرې کېږي. د کامیابۍ راز هم د کتاب دی په لوسته کې دی په زده کړه کې دی. اول زده کړه وکئ بیا لیک وکئ او چې کوم تجربې نه تېرېږئ تاسو د کور نه وځئ چېرته ځئ واپس راځئ تاسو څه ولیدل څه مو کتل ځان سره نوټ کئ بیا په هغې سوچ وکئ چې دا ما څه ولیدل دا ښه دي او که ښه نه دي دا د معاشرې دپاره څومره سودمند دي دا زما دپاره څومره ښه دي. بل چې تاسو وګورئ چې ستاسو لور خور یا ورور دا د ځوان کل دپاره تاسو وینئ هغه چې په یو خراب عمل کې دی نو کوشش وکئ چې د هغې نه منې کوئ په مینه په دلیل سره چې بد څه څیز وینئ نو د هغې د ښه او بد سوچ کوئ هله مخکې قدم اوچتوئ. نو لیک هله کېږي چې ته اول ښه سوچ وکړې مشاهده وکړې هغې باندې ډېر څیزونه وګورې بیا د هغې دپاره نور کتابونه او دا وګوره آیا ما دا څیز ولیده د دې ښه او بد اړخ به کم کمي نو ډېر څیزونه راځي. او زه خو دا وایم چې د تعلیم نه بغیر او د علم نه بغیر انسان نیمګړی دی او دا عمل د پیدایش سره شروع کېږي او د انسان تر مرګه پورې دا جاري. نو چې څنګه مې درته ووایي چې په دې عمر کې زه دا وایم چې نه زه خو نیمګړی یم او انسان خفه کېږي چې زه داسې سوچ کوم چې شپېتو نه پس به څومره وښي که نه نو ما ته دا یره شي چې الله دا خو ما ډېر څه کول غوښتل او ما نه پاتې کېږي نو څومره ژوند به چې زه دا هر څه وکړم او دا نو هغه د پخوانی د ټي وي او ډرامه وه هغه کرکټر به وایي چې وقت کم ہے مقابله سخت نو بالکل هغه غوندې صورتحال دی ثمر ډېره مهرباني ستاسو او خوشحاله اوسئ. زه به بیا هم دا یو پیغام ورکوم خپلو پښتنو ته چې خپله لور خپله خور او خپله ښځه او خپله مور سپورټ کوي داسې مه پرېږدئ یوازې په کار دی د هغوی د ښو بدو د هر څیز د هغوی د ضرورتونو هم خیال ساتئ د هغوی د حقونو هم خیال ساتئ لکه د هغوی د صحت حق دی د هغوی د ووټ حق دی د هغوی د تعلیم حق دی د هغوی میدان کې د تګ حق دی د هغوی د منزل ته د رسېدو حق دی دا ټول حقونه هغوی ته ورکئ. نو زما په خیال زموږ پښتانه معاشره چې دا د ښځو ازار والې ده نو تاسو یې دفاع والئ چې دا ټولنه هم ورسره ښه شي د خیره. ډېره زیاته مننه کوو یو جهان مننه ستاسو مننه ده راته ډېره زیاته